ډاکټر صاحبانو راځم پیریپرل نیوروپاثي ته. پیریپرل نیوروپاثي که تاسو فکر کړئ پیریپرل نیوروپاثي ما تاسو ته څه تشریح کړی و. ما دا پیریپرل نیوروپاثي د ډیابیټس ملیټس د کمپلیکیشن په ډول سره تشریح کړی و. ما تاسو ته ویلي و چې د ډیابیټس ملیټس کمپلیکیشن A1 ټایپ 1 ټایپ 2 په دواړو کې یو کمپلیکیشن هم پیریپرل نیوروپاثي و. پیریپرل نیوروپاثي یعنی موږ پوهیږو چې په پینس کې واقع کیږي. په کوم ځای کې واقع کیږي؟ او په پینس کې ډاکټر صاحبانو یوزولي اکثره چې وي نرف فایبرز وي. په ډیرو کومو ځایونو کې ممکن نیوکلیسونه هم راایوځي سوي او ګنګلیان جوړ کړی وي ډاکټر صاحبانو. دا نیوروپاثي کېدای شي چې په ګنګلیانونو کې وي ډیر لږ، خو اکثره یې په نرف فایبرز کې وي. ګورئ نرف فایبرونو کې وي ډاکټر صاحبانو. او دا موږ تاسو پوهیږو چې پیریفرل نرف فایبرز په درې ډوله دي ډاکټر صاحبانو. ځینې چې دي ډاکټر صاحبانو هغه چې دي هغه سنسري دي، ځینې چې دي موټر دي، او ځینې چې دي میکس. ګورئ دا دومره دلچسپه موضوع ده. موږ تاسو ټول عصبي سیستم ول په دا ټوله کې دلچسپه موضوع ده. ولې ځکه واقعیات یې ډېر زیات دي. دا ضرور نه ده چې پیریپرل نیوروپاثي دي یوازې او یوازې په ډیابیټس کسانو کې رامنځته په هر چا کې رامنځته کېږي. واقعا ډېره دلچسپه موضوع ده ډاکټر صاحبانو. دې ته متوجه سئ پیریپرل نیوروپاثي ته. صحیح ده؟ نو پیریپرل نیوروپاثي دې ته وایي چې په پینس یا په محیطي سیستم کې یو عصبي تار ډاکټر صاحبانو له ستونزو سره مخ سي، یا یې بیخي خپل فعالیت ختم سي، یا یې فعالیت کم سي، یا یې فعالیت بیخي له منځه ولاړ سي د محیطي نرف سیستم ډاکټر صاحبانو. البته د یو عصبي تار او یا یې فعالیت کم سي. مثلا مخکې به د یو برق لاین و ډاکټر صاحبانو 100% برق پکې تېرېدل، اوس په یوه کې یوازې 50% برق تېرېږي، یا 25% یا 10 یا بالکل برق نه تېروي. متوجه یاست؟ دغه حالت ته څه وایي موږ تاسو ډاکټر صاحبانو؟ پیریفرل نیوروپاثي ورته وایي. پیریفرل نیوروپاثي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ پیریفرل نیوروپاثي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په دوه ډوله رامنځته کیږي. کېدای شي چې پولي نیوروپاثي وي او یا هم مونو نیوروپاثي کمپلیکس په ډول سره وي ډاکټر صاحبانو، یا ملټي پلیکس چې ورته وایي. صحیح سو؟ پولي نیوروپاثي یا هم مونو نیوروپاثي ملټي پلیکس، دغه دوه ډوله پیریفرل نیوروپاثي موږ تاسو لرو ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ اول ډاکټر صاحبانو په پولي نیوروپاثي باندې خبرې کوو. پولي نیوروپاثي دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې په دې کې یو اکسون نه، یو نرب نه، ډېر نیورونونه پکې دغه سوي ډاکټر صاحبانو پکې انولف سوي وي. دا یو کېدای شي چې په دغه پولي نیوروپاثي کې ډاکټر صاحبانو هغه نیورانونه یا هغه اکسونونه تخریب سوي یا ضعیفه سوي وي چې هغه سنسیشن کوي، حس د څه کوي دی د مثلا حسي عصبي تارونه وي، هغه که د هر شي حس. متوجه یاست؟ دې ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سنسوري پولي نیوروپاثي. لکه مثلا په خاص توګه سره دا چې په چا کې واقع سي. ګورئ د ما درته ویلي ډېره دلچسپه موضوع ده. مثلا تاسو ته یو ناروغ راغی، یو ناروغ شکایت درته کوي ډاکټر صاحبانو د ټینګلینګ په یوه ډاکټر صاحبانو وایي لاسونه پښې میږي کېږي. ډېر څه ده که نه؟ وایي لاسونه پښې مې څه رقم کېږي؟ میږي کېږي. نو ته پوه سه چې دا څه رقم نیوروپاثي ده ډاکټر صاحبانو؟ سنسري څه رقم نیوروپاثي ده؟ پولي نیوروپاثي سنسري ده نه؟ یا وایي ډاکټر صاحبانو چې مثلا پریکینګ سنسیشن، ستنې په راجې کېږي ډاکټر صاحبانو. برنینګ سنسیشن، لاسونه پښې مې سوځي، خصوصا پښې مې وایي د شپې له طرفه چې پرېوځم سوځي، لکه برنینګ فټ چې ورته وایي. پښې مې ګرمیږي یا سوځي. متوجه یاست؟ لکه اور چې پکې بل وي. د شپې مې په ژمي کې ډاکټر صاحب پښې له تو سره ایستلي، یا مې حتی بعضې خلکو په اوبو کې لا ایښي وي، دا برنینګ سنسیشن وایي. دا یې بل. نو که چا ویل چې ستنې راجې کېږي، چا ویل چې لاسونه پښې میږي کېږي، چا ویل چې لاسونه پښې مې ګرمیږي یا سوځي، تاسې په دې پوه سئ چې دا سنسري نیوروپاثي لري. خلاصه ده. کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو بعضې خلک د ډیسستیزیا شکایت وکړي. متوجه یاست؟ ډیسستیزیا غیر نارمل حس د درد وي ډاکټر صاحبانو، یا هم د خصوصا لکه د پښو د ټویز ډیسستیزیا، موږ چې فټ ورنینګ هم ورته وایو. لاسونه پښې خصوصا د پښو ګوتې تناب بټه ګوته او یا د پښو تلې ډاکټر صاحبانو دغسې یو حالت لري. په دغو ټولو حالتونو کې تاسې باید په دې شک وکړئ چې دا سړی پر څه باندې اخته ده؟ په پیریفرل سنسري پولي نیوروپاثي. دا په یاد لرئ. یقیني چې دا به بیا چېرته در نسي په مخ. دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ پیریفرل سنسوري پولي نیوروپاثي. او بیخي ډېر ناروغان دي، په هرو 10 ناروغانو کې 15 دغه شکایت سره راځي.
بل موټر فیچر ډاکټر صاحبانو پریپرل موټر پولینیوراپاتی هغه بیا څه رقم ډاکټر صاحبانو هغه بیا په خلاف ده دی هغه بیا شکایت درته کوي ډاکټر صاحب دا پښه مې لکه بیده داسې ده ډاکټر صاحب دا پښه مې کمزوري شوې ده یا د لاسونو پښې مې کمزوري دي له لاسه مې یو شی نه کېږي یو شی راپورته کولی نه سم هېڅ شی حتی 1 کیلو شی نه سم راپورته کولی نو ته پوه سه چې ولا دا نیوراپتي لري خو دا نیوراپتي چې دی ډاکټر صاحبانو دا سنسوري نه ده بلکې موټر نیوراپتي ده انشاءالله کوم سوال نه پیدا کېږي چې موټر نیوراپتي څه معنا او سنسوري نیوراپتي سنسوري نیوراپتي هغه رقم شکایت کوي او موټر دغه چې دی نیوراپتي ډاکټر صاحبانو هغه بیا دغه رقم شکایت کوي د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو دغه دواړه چې دی اکثره وخت سوماټیک او په سنسوري کې راځي بعضې خلک ځینې کسان ممکن د اوټونامیک نیوراپتي څخه هم تاسو ته راسي او یا شکایت وکړي او هغه خپل اراز ولایم لري البته په خپلو غړو پسې مربوط پریپرل نیوراپتي ډاکټر صاحبانو د مختلفو وجو څخه رامنځته کېږي یوازې ډیابیټس ملیټس نه په دې کې شک نشته چې غټ سبب یې ممکن ډیابیټس ملیټس وي بلکې نور سببونه یې هم شته ډاکټر صاحبانو لکه تیامین ډیفیشنسي تیامین کوم وټامین ته وایي B1 نیاسین B3 ته وایي نه د تیامین ډیفیشنسي ګورئ که چا دغه شکایتونه کول تاسې خو خیر ده یو دانه وټامین B1 ورته شروع کړئ یو څه وخت دپاره وټامین B1 خصوصا فټ کې اکثره وخت وټامین B5 کم ډیفیشنسي هم دغسې کار کوي بل ډیابیټس کې ډاکټر صاحبانو دغسې کار کیږي امایلایډوسس کې دا کار کیږي په ځینې اوټوامین ډیمایلینیټینګ ډیزیز کې لکه مثلا ګیلن-بارې سنډروم دا کار کیږي ډاکټر صاحبانو ګیلن-بارې سنډروم خپله موږ پوهېږو چې د محیطي عصبي سیستم یو اوټوامین ډیجنریټیو ناروغي ده چې د هغې په نتیجه کې محیطي اعصاب تخریبیږي ولې تخریبیږي پر ضد باندې انټي باډیانې جوړې شوي دې ته ګیلن-بارې سنډروم وایي ډاکټر صاحب بل همدارنګه بعضې وخت کیدای شي چې ځینې ټوکسینونه ځینې انسانان واخلي او یا ځینې دواګانې واخلي مثلا تر ټولو ښه مثال دی ډاکټر صاحبانو لکه مثلا وینکرسټین او ایسونیاسایډ دغه دواګانې چې دي دغه که څوک د ډېر وخت دپاره واخلي په دې کې شک نشته چې دا کسان په پریپرل موټر نیوراپتي یا هم سنسوري نیوراپتي باندې اخته کوي عموما که چېرته مثلا تاسو ته ټي بي دوا چاته شروع کړي یو څه وخت بعد ممکن دغه شکایت ته وکړي چې زه ټینګلین پرنکینګ برنینګ او یا هم ډیسټیزیا د پښو او یا هم د بټې ګوتې لرم ډیسټیزیا غیر د غیر یوزوال پین حس یا د پین حس غیر یوزوال طریقه سره پریپرل نیوراپتي ډاکټر صاحبانو په دې سربیره چې د هغوی مختلفو ستونزو په واسطه باندې چې ما تاسو ته تشریح کړل ځینې وخت بیا دغه پریپرل نیوراپتي کیدای شي ډاکټر صاحبانو د نورو ستونزو له وجې هم رامنځته شي مثلا کیدای شي چې په پیدایشي ډول سره څوک د پریپرل موټر یا حسي نیوراپتي لري په پیدایشي ډول سره د نیورانونه جوړ دغسې دي چې هغه مثلا سم پیغام نشي انتقالولی بعضې وخت ډاکټر صاحبانو بیا کیدای شي چې دا پریپرل نیوراپتي د څه له وجې رامنځته شوي ډاکټر صاحبانو دی اکسونل ډیجنریشن اوس به یو څوک پیدا شي چې زه اکسونل ډیجنریشن نه پېژنم په یاد مې دي چې ما تاسو ته مخکې ووایم صحیح سو دې ته اکسونوپتي هم وایي سیګمنټل ډیمایلینیشن دا پېژنئ له دې وجې څخه هم پریپرل نیوراپتي رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو دې ته بعضې خلک ډیمایلینیټینګ پولینیوراپتي هم وایي ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې دغه ټول حالتونه چې وو یعنې که هغه سنسري و که موټر نیوراپتي و ډاکټر صاحبانو پریپرل البته هغه په اکیوټ سب اکیوټ او یا هم په کرونیک حالت سره رامنځته کېږي قرار ډاکټر صاحبانو په اکیوټ شکل سره او یا هم په سب اکیوټ سره د دې جملې څخه ما یوه یادونه مخکې د ګیلن-بارې سنډروم وکړه ګیلن-بارې سنډروم چې دی ډاکټر صاحبانو د ډیمایلینیټینګ پولینیوراپتي تر ټولو ښه مثال ده ځکه چې په دغه کې ډاکټر صاحبانو د عصبي تارونو پر ضد باندې زموږ تاسو بدن کې اوټو انټي-باډیانې جوړې شوي یو اوټوامین ناروغي ده او په نتیجه کې مایلین شیټ دوامداره تخریبیږي له منځه ځي او په نتیجه کې په هغو کې عصبي پیغام هم سم نه انتقالیږي په سسته توګه سره د دغو خلکو هغه برخه چې په هغه ګیلن-بارې سنډروم کې ښکېله شوې ده هم به موټر نیوراپتي ولري او هم سنسوري دا په یاد لرئ بل ډاکټر صاحبانو د نیوراپتي ښه مثال چې وغه شی و ډاکټر صاحبانو مونو نیوراپتي ملټیپلیکس صحیح یو پولی نیوراپتي و بل مونو نیوراپتي ډاکټر صاحبانو له نامه څخه یې معلومیږي چې دغه بیا داسې
نیوروپاتي ده چې په دې کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یوازې یو نرف پکې راښکیل سوی وي مونو نیوروپاتي یو نرف متوجه یاست نو دا دومره شدید نه ده لکه پولي نیوروپاتي چې موږ تاسې مخکې ورباندې خبرې وکړې ډاکټر صاحبانو بعضې وخت د ځینې کسانو په دغه کې په عصبي تارونو کې خصوصا یو عصبي تار کې په ملټي فوکل توګه سره ډاکټر صاحبانو چې واقع کیږي ډیجنریشن واقع کیږي مثلا یا هم مایلین شټ له منځه ځي یا په اکسون کې ډاکټر صاحبانو پړسوب واقع کیږي یا هم کېدای شي چې ټول اکسون پکې تخریب شوی وي یا کېدای شي چې مثلا د نیورون ټول پکې له منځه تللی وي یا کېدای شي چې مثلا یو برخه یې تخریب شوی دا کېدای شي چې ډېر ژر صورت ونیسي چې ټک یا بعضې وخت کېدای شي چې دغه نیوروپاتي حتی کلونه په بر کې ونیسي دا مونو دا ډېر نه حس کېږي ځکه چې په دې کې یوازې ډاکټر صاحبانو یو نرف کې ښکیل شوی وي یا پکې شامل وي ډاکټر صاحبانو اما بیا هم درد یې احساسېږي که چېرته دا سنسوري وي دا درد یې مثلا بعضې وخت ډېر زیات احساسېږي ډاکټر صاحبانو متوجه یاست په یوه ساحه کې مثلا دوامداره دردونه وي دغه کسانو متوجه یاست بعضې وخت دغه حالت چې رامنځته کېږي دا تر ټولو غټ سبب یې کېدای شي ډایرکټ ټروما وي کمپریشن او یا هم ډاکټر صاحبانو دغه وي entrapment ډاکټر سره ویډیو ولرم